ملګرو څو ورځې داسې په فیسبوک او ټیک ټاک کې د یو قاري صاحب تلاوت انتهایی زیات وایرل شوی دی. په لکونو خلکو د تلاوت وکړ، یو څو تلاوت یې کړی دی چې ډېر ښکلي انداز کې د تلاوت کړی دی. نو ډېر خلکو په مینه محبت باندې دغه تلاوت وکړي او لا ګوري لګیا دي. خو چې دته الله رب العزت د تلاوت په وجه عزت ورکو او الله رب العزت سره شهرت ورکو، دا بعض خلکو سره بغض شروع کو، بعض خلک ته نسوځي او اعتراضونه په شروع کړ. سو کوئی دی دا تلاوت چې د غانو په انداز کې وای، سو کوئی انتهایی زر وای او سو کوئی د تجوید خلاف وای. نو دغه خلکو ته زما دا پیغام دی چې د الله رب العزت نه او یریږي چې دا کولو کې معصوم قاری صاحب ته الله رب العزت د تلاوت د برکت عزت ورکو. نو تاسو ته نو ول سوځي په دې باندې تاسو ته سم علاوه زما عزت پندو او دغه خبره ته تاسو سوچ وکي چې په لکونو په کروڑونو خلکو د تلاوت وکړه کنه. نو سونه خلکو به د قرآن پاک تلاوت سره مینه محبت پیدا شوی وي، څومره خلک به داسې وي چې هغه به د غانو اوریدونه توبه وستي وي او تلاوت اوریدل باغی شروع کړی وي، او څونه خلک به داسې وي چې هغه به تر اوسه پورې د قرآن پاک ختم نه وي کړي. ای به پزله کې دا اراده کړی وي چې دینه پس به کوشش کوم چې قرآن پاک شروع کوم او تر اخر پورې قرآن پاک وایم. نو څونه خلکو به دا کوشش کړی زما عزت مندو. دغه ته تاسو لک سوچ وکئ کنه. او دا کم خلک چې په دې قاری صاحب باندې دا اعتراض کوي چې دا قاری صاحب ډیر تیز انداز کې دا تلاوت کوي، د وجنه په اعتراض کوي. دا اعتراض سو کوي تاسو ته پته ده اکثر دغه خلک وي چې دوی په خپل پتراو کې داسې قاری صاحب ګوري چې هغه انتهایی تیز تلاوت کوي او انتهایی تیز تراوی کوي. داسې قاری صاحب تلاش کوي. نو په خپل خو ځان چې د تراون خلاصي کنه خود تیز قاری صاحب ګوري او چلته د قاری صاحب ته الله تعالی عزت ورکو. نو دنه چې صرف سوځي کنه او بل سبانه وسره نه وي. نو بس دا اعتراض دلته کوي چې دا قاری صاحب ډیر تیز تراوی کوي، ډیر تیز تلاوت کوي. او بعض خلک وایي د غانو په انداز کې دا تلاوت کوي. نو غانې داسې وي دا دې چې کوم انداز کې تلاوت کوي دا غانې داسې وي دا طرز د غانو دی د تلاوت انداز دی. خدا قاری صاحب چونکه نعت خوان هم دی، وړو کې معصوم دی او نعت خوان هم دی، نو لګ پکې د نعت انداز استعمال کړی دی. نو کنات په انداز کې څوک تلاوت وکي نو دې کې سب ادیت ته زما عزت مندو. نو دغه خلکو د زما گزارش ته چې بے ځای اعتراضونه مکوي. آیا وړو کې معصوم دی هغه ته الله تعالی عزت ورکول، وړو کې معصوم دی ان شاء الله مخ کې چې دی رسی کنه عمر زیاتیږي ورسره به دې انداز مزده کی او ته تراو دا ویلو چې کوم انداز دی دا به ان شاء الله بیا ازده کی. او تاسو اعتراضونه په سلا کوي، بے ځای اعتراضونه په مکوي زما عزت مندو. او دغه قاری صاحب تم زما گزارش دی چې د دغه خلکو د وجنه تخپل حوصله مبهلا، تخپل کار جاری ساته، خپل تلاوت کوا، خپل ناتونه وایا. دغه خلکو پس مخه موړه او دا کم خلک چې در باندې اعتراضونه کوي کنه ان شاء الله تعالی به الله تعالی د دین الله زیات عزت درکړي. علامه اقبال رحمت الله علیه شعر کې سوئی تندے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. وہی دا مخالف آواز پتا باندې چلیږي کنه اے بازا د دینه مې یریګا دا له ستا نور موچتای. نو قاری صاحب تا ته ویم چې دا کم خلک چې پتا اعتراضونه کوي، بے ځای اعتراضونه کوي کنه دغه نه مې یریګا دې د وجنه حوصله مبهلا. دغه اعتراضونه د وجنه به الله تعالی تعالی نورم زیات عزت درکې چې کوم عزت تا الله تعالی درکړه د کنام د دینه زیات عزت پتا ته الله تعالی لا صدر کیوي. دا کله کتلی کنه چې تا عزت اورس تر ورځې سیوا کیږي، وخت په وخت سیوا کیږي. دا ولی دا فضول خلک پتا باندې اعتراضونه کوي. نو چې تر کومه پورې پتا باندې اعتراضونه زیاتیږي کنه ان شاء الله عزت پتا ته الله تعالی درکې. ځکه چې تا ته د قرآن پاک د وجنه عزت ملو شوی دی او د قرآن پاک د وجنه چې چاته عزت ملو شي کنه دا عزت بیا څوک کمول نه شي ګوري. کدا که عزت څوک ختمولو ډیر زیات کوشش وکړي خو چې قرآن پاک د وجنه عزت ملو شوی دی دا عزت څوک هم نشي ختمولې. نو تا ته چې الله تعالی کوم عزت درکړی دی کنه دا څوک هم نشي ختمولې. دینه یریږه ما خپل حوصله مبهلا، خپل کار جاری ساته، نعتونه وایا، تلاوت هم کوه، هر څه کوه، خپل کار جاری ساته. وایي سپي بغاپي او کاروان بخپل سفر کوي، خپل مزل به جاری ساتي. نو خلک د اعتراضونه کوي ای پاسې بالکل پروا ما اوړه
او خپل کار جاری ساته. سیشو جی زما ته دوام دا چې الله رب العزت ته نورم عزت درکې څنګه چې الله تعالی ته عزت درکړي دی الله پاک ته نورم زیات عزت درکې او څنګه چې الله رب العزت پتا باندې خپل مور پلار خوشحال کړي دي خپل رونه پتا باندې خوشحال کړي دي د الله تعالی پتا باندې نورم زیات خوشحال کړي الله پاک دې ته نورم زیات ترقی درکې چې ستا پلار پتا باندې فخر وکي ستا مور پتا باندې فخر وکي ستا رونه پتا باندې فخر وکي. زه تا تم سلام کوم ستا مور پلار تم سلام کوم ستا رونو تم سلام کوم او کم خلک چې ستا تلاوت په مینه محبت باندې اوري زاغي ټول ته سلام کوم. ټیک شو جی الله رب العزت تام خوشحال لري الله پاک دې ټول مسلمانانو خوشاله باد لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.